د توبې ویستلو دپاره دعا او که دی د استغفار سره راوړی تاسو ته ما ووایي که نه دا بعض دعاګانې دي چې ما لیکلي وي ترتیب مې جمع کړی بیا د هغې نه بعد نورې مې ذهن ته راغلي بیا اوس به کوم ډېرې په دې منځ منځ کې مې نورې ذهن ته راشي چې هغه د کتاب کې نشته زه به هغه هم پکې ورې نه اچوم نو کمې زیاتې لازم کېږي الله دې موږ ټولو ته عفو وکړي خو د هغه کمې زیاتې نه دی چې سړی پې ګناهګاري چې ترتیب پکار ها هر انسان ګناه کوي او هر سړی نه انسان نه ګناه کیږي نو چې کله هم درنه ګناه وشي او بیا توبه وباسي نو د هغې نه پس دا دعا کوه انشاءالله الله به ستا توبه هم قبلوي او ستا ګناهونه به هم معاف کوي خو دا قیمتي بیان لازمي تر اخره پورې واورئ خو د هغه کمې زیاتې نه دی چې سړی پې ګناهګاري چې ترتیب پکار وي داسې وکړي داسې وکړي دا روایت امام حاکم راوړی دی او ډېر ناشنا روایت ته ډېرو خلکو ته نه دی معلوم په دعوې سره وی ابو الدرداء رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا خبر را نقل کوي وی کل شیء یتکلم به ابن آدم فإنه مکتوب علیه د آدم بچی چې هره خبره کوي دا د ده په عملنامه کې لیکلی کېږي او د دې به ورسره حساب کېږي فإذا أخطأ خطيئة فأحب أن يتوب إلى الله نو که دی غواړي ګناه تې وشو او غواړي چې توبه وباسي تاسو نه خو به ګناهونه نه کېږي بیا ستاسو لپاره به دا نه کېږي اگر یې غلی شو ما که تاسو صفایي د ګناهونو نه نو بیا خو ستاسو لپاره نه دی که چا نه ګناه وشو او توبه وباسي دی دې الله رب العزت ته لاسونه اوچت کړي عبادت خانې ته ورشي دا ډېره ښه ده جومات ته ورشي فلیمدد یدیه الی الله والله ته لاسونه اوچت کړي عاجزي ده او بیا ده ووایي اللهم انی اتوب الیک منها لا ارجع الیها ابدا یا الله زه تا ته توبه وباسم د دې کار نه هېڅ چېرته به دې ته نه واپس کېږم معنی دا چې توبه د زړه نه ده لکه چې نه واپس کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فانه یغفر له ما لم یرجع فی عمله ذلك الله رب العزت به ده ته بخښنه وکړي د توبه به قبوله کړي چې څوک پورې دی دې کار ته واپس شوی دی نو ډېره اسانه دعا ده او ذکر دی څه کتاب ته ګورئ او غري ناسي ارجع إليها أبدا اللهم إني أتوب إليك منها لا أرجع إليها أبدا په دې سره دا کتاب اختتام ته ورسېدو والحمد لله لها ختام او د الله شکر و چې دومره ژوند یې راکړو یو وخت کې موږ د کتاب شروع کوو چې یاره دا به آخري سر ته ورسوو که نه د ژوند مسلې او حادثات او واقعات ډېر شوي دي او د مرګ ژوند پته نه لګي رب العالمین هغه دوه نیم کاله سره پاسه دوه نیم کاله په موږ باندې په خیر خیریت سره تیر کړو دا د الله نعمت دی او موږ پکې اذکار واورېدو موږ پکې خوږې خبرې د الله او د الله د رسول واورېدې دا د الله نعمت دی او ما حتی الوسه کوشش وکړو چې هر ذکر چې دوه نیم کاله پکې تیر شوي دي خو د دې وضاحت ته لاسه تیر شوي دي حتی الوسه ما کوشش وکړو چې زه هر ذکر مختصر طریقې سره او په واضح طریقې سره واضح کړم چې زموږ دا خویندې ورونه به پوه شي نصیحت اخره کې هغه دقه دی چې دا نه چې موږ کتاب درس ختم کړو کتاب ختم شو نه دا خو ذکر د الله دی او دا به د مرګه پورې موږ کوو او الله دې زموږ اخرني مجالس او نشستونه نه ګرځوي په دې باب کې جواب همیشه د الله په ذکر لمده ساتي او څومره چې الله یادې دومره به دې یادوي څومره چې الله یادې دومره به دې یادوي په سلفو کې مشهور عالم چې تیر شوی دی یحیی بن معاذ رحمه الله هغه ډېره ناشنا خبره کړې ده یو ځای کې وایي څومره چې د الله نه یریږي دومره به د خلکو په زړونو کې ستا هیبت او قدر وي یره نه هیبت او څومره چې د الله سره محبت و دومره به د خلکو تا سره محبت وي او څومره چې ته د الله د دین دپاره لګیا وي دومره به دا خلک ستا په خدمت کې لګیا وي لکه چې رب العالمین خو غیرتي ذات دی هغه د آخرت نه مخکې په دنیا کې هم سړي له بدله ورکړي ته چې څومره الله یادې دا ورسره زیاتي کوه اوس چې ته څومره الله یادې
دومره به ته یادوي ستا څومره خوښه ده چې الله دې یاد کړي هغه ستا او الله په منځ کې ده ته چې څومره د الله نه یېرېږي دومره به الله تعالی مقام درکړي ستا به هیبت وي چې علاقې ته ننوځې مسجد ته ننوځې کور ته ننوځې ډیري ته ورننوځې خلک به ستا قدر او عزت کوي دا دې داسې چې ته د الله نه یېرېږي خلک به تا سره ډېر محبت کوي ځکه چې د الله سره محبت کوي او چې څومره به ته د الله د دین دپاره منډې وهې نو دومره به رب العالمین دا مخلوق ستا په منډو کې مصروفه کړي ستا دپاره په منډو کې مصروفه کړي دا دعاګانې دا همیشه به وایي د کتاب ځان سره ساتئ یادوئ یې څومره مې یادې کړي دي هغه په مخه وایئ که مې پاتې دي هغه پسې یادوئ الله رب العزت دې دا ټک خطا عمل زموږ نه قبول کړي دا کتاب لیکل دی الله قبول کړي د دې کتاب دا شرح دی الله قبول کړي د دې دا اورېده دی الله زموږ نه قبول کړي او الله رب العزت دې په دې باندې موږ د عمل کولو توفیق راکړي او که څه کمی کوتاهۍ پکې زموږ نه شوی الله دې هغه موږ ته معاف کړي او الله رب العزت دې موږ د هغه په هغه بندګانو کې وګرځوي چې هر وخت یادوي او الله رب العزت دې موږ د الله د ذکر نه غافله کوي ښه دا و د شیخ صاحب ډېر قیمتي او ډېر اهم بیان چې تاسو واورېدلو دغه شان اهم او ضروري بیانونو دپاره تاسو زموږ سره اوسئ او موږ ځان سره فالو کړئ السلام علیکم ورحمة الله